أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون صدق الله العلي العظيم. البقره سوره آیت نمبر 188. په تیرو آیاتونو کې رب عزوجل د روژې بیان وکړي او بیا د دعا د قبلېدو خبره وکړه. اشاره و دې خبرې ته و چې تاسو روژې نیسئ، په روژه کې الله تبارک وتعالی ستاسو هر ډول دعاوې قبلوي. د دعا د قبلېدو تر خبرې وروسته دلته یوه بله خبره کوي چې په دې خبره کې د حرام مال خوړلو څخه ځان ساتل دي. دا اشاره دې خبرې ته ده چې لکه څرنګه چې روژه دا د دعا د قبلېدلو لپاره ښه موقع ده، ستاسو دعا الله نه ردوي، خو د دعا د نه قبلېدلو لپاره بد شی هغه حرام خوړل دي. که چیرې څوک حرام خوري، حرام مال دا ګټي او د چا حق اخلي، په هغه طریقه مال لاسته راوړي چې د الله نه خوښه وي، الله یې اجازه نه ورکړي. د دې غټ اثر په دې کې دی چې د یو کس د دغسې حرام خور کس دعا به نه قبلیږي. دې ته تنبیه ده، دې ته اشاره ده. یو صحابي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته عرض کړي چې ای د الله رسوله، ما ته یوه داسې طریقه وښیه چې زه مستجاب الدعوات جوړ سم، دعا مې قبول شي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې د حرام خوړلو څخه ځان وسات. که چیرې ستا ونسته یوه ګوله حرام ولاړ سي، 40 ورځې به دې دعا نه قبلیږي. نو حرام خوړل دا د دې ذریعه جوړیږي چې د حرام خوړونکي دعا قبوله نشي. او بله دې خبرې ته تنبیه ده چې په روژه کې د خوراک څښاک جماع کولو څخه منع وه. د سپېدو څخه نیولې تر لمر لوېدو پورې تاسو ته هیڅ ډول خوراک کول جایز نه وه. او په دې آیات کریمه کې یوه داسې روژه تاسې ته ښیي چې هغه د ټول عمر لپاره ده، ځکه د حرام مال خوړلو څخه روژه نیول لازم دي. هغه په یوه میاشت پورې تعلق نه لري، هغه د ټول کال په میاشتو کې به ته د حرام خوړلو څخه روژه نیسې. هغه روژه یوازې د رمضان المبارک په میاشت کې وه، دا ټول کال ده. هغه روژه یوازې د ورځې وه، د شپې اجازه ورکول کېدل، دا هم د ورځې ده هم د شپې ده، هیڅ کله اجازه نه ورکول کېږي چې ته حرام مال وخورې. دا د دائمي روژې خبره ده. ځکه الله تبارک وتعالی فرمایي ولا تأکلوا، تاسو مه خورئ، اموالکم مالونه خپل، بینکم په منځ کې خپل، بالباطل په باطله طریقه سره، مال په باطله طریقه باندې مه خورئ. ستاسې خپل مالونه چې د یو ورور مسلمان مال ته اخلي او په خپل ملکیت کې راولي، په باطله طریقه باندې د دې نو څو طریقې جوړیږي. یوه طریقه یې دا جوړیږي چې ته په زور او زبردستی باندې د ده څخه پیسې واخلې، چې دې ته غصب وایي. او یا دا چې لو لار ونیسې، چې داسې کس ته قطاع طریق وایي. یا یې په غلا ځینې واخلې په پټه، او یا دا چې په خمار باندې ځینې وګټې، دا خمار دا هم په باطله طریقه کې داخل. او یا دا چې پر یو چا باندې دعوه وکړې، ستا مال د ده په حق کې نه وي، ته دعوه ور باندې وکړې چې زما د ده په مال کې حق شته، او دعوه بیا قاضي ته ولاړه سي، قاضي ته ته رشوت ورکړې، قاضي تا ته دعوه در وګټي، یا یو امیر ته رشوت ورکړي، هغه تا ته دعوه در وګټي. نو اوس چې قاضي ستا په حق کې فیصله وکړل، د ته وویل چې د ته مال ورکه، په دې سره دغه مال تا حق جوړ نسو، تا ته جایز نه دی.
په هر طریقه چې وي الله تبارک وتعالى دا یو طریقه په ځانګړي ډول یاد کړې ده او فرمایلی دي چې ډېر خلک په دې فکر وي چې قاضي زما په اړه فیصله وکړله نو دا خو محکمې ماته دا شی راکړي. الله فرمایي چې دا تاسو ته نه روا کېږي. ولا تأکلوا تاسو مخوري اموالکم مالونه خپل بینکم په منځ کې خپل بالباطل په باطله طریقه سره وتدلو بها چې تاسو وړل د دې مالو کوي تاسو وړل کوي په دې مالو سره ال الحکام وحاکمانو ته یو څه مالونه په رشوت ورکوي او تاسو بیا ملاقات کېږي وتلقوا بها ال الحکام وتدلو ای تلقوا تاسو بیا ملاقات کېږي د حکام سره او څه مالونه ورکوي د دې د پاره ورکوي لتاکلوا فريقا من اموال الناس چې تاسو اخري یو فریقه یو طائفه د مالو څخه د خلکو او دغه مال د خلکو اخري بالاثم د ګناه په طریقه سره وانتم تعلمون او تاسو هم پوهیږئ. د دې باطلې طریقې چې مال ور باندې خړل کیږي متعدد لارې وي دا غیوه لاره الله عزوجل په خصوصي ډول یاد کړل چې تاسو حاکمانو ته رشوتونه ورکړي او حاکمان بیا تاسو په ګټه فیصلې وکړي. دا خو یا په دی وجه باندې چې دغه طریقه کې څو ګناوې دي. یو ګناه ده چې نه حق دي دعوه وکړه، بل ګناه ده چې رشوت قاضي ته ورکړه، درېمه ګناه ده چې په قاضي دي هم ګناه وکړه، څلورمه ګناه ده چې حرام مال دی وخوړی او پنځمه ګناه ده چې هغه مسلمان دی آزاد. څو ګناوې پکې راغلي نو چون دا ډیره غټه ګناه وه په هغه ټولو طریقو کې الله تبارک وتعالى دغه یوه طریقه ده حرام مال خوړلو په خصوصي ډول یاد کړل. او یادا چې ډېر خلک دا فکر کوي چې قاضي زما په اړه فیصله وکړي نو دا مال زما په حق کې پاک نه، داسې نه ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي د پیغمبر علیه السلام د مبارکو الفاظو مفهوم دی که چیرې یو حاکم د چا د مال په اړه نه حق فیصله وکړي نو تاسو دا نه حق چې فیصله د چا په اړه وسوه دا مال مه اخلي، دا تاسو ته نه روا کېږي. بل روایت کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي وای تاسو ما ته خپلې دعوې راوړئ. په تاسو کې ځینې کسان داسې چې په خوله کې ډېر چالاکي د خپل موضوع ښه روښانه کولی شي او بعضې ډېر سادهګان خلک د خپل حق هم ښه واضح نشي بیانولی. نو په تاسو کې که چیرې یو څوک داسې ساده لوحه سړی چې د خپل حق ښه نشي واضح کولی او د هغه په اړه زه فیصله وکم نو تاسو دا فکر مه کوئ چې اوس نو زما فیصله چې ستاسې په حق کې مې وکړل هغه باطل والا نو دا فکر کوي چې دا ما ته روا سوه. نه ده روا، حق دی، باطل دی. د پیغمبر علیه السلام مقصد دا و چې زه خو انسان یم، په غیبو خبر نه یم، زه ظاهر ته ګورم، شریعت ظاهر ته ګوري. نو په دې کې پیغمبر علیه السلام تنبیه دې ته ورکړله چې دغه د خولې په چالاکۍ یا ظاهرا په قاضي خطا ایستلو یا په حاکم خطا ایستلو یا هغه ته په خبره شایسته کولو باندې حرام مال تاسو ته نه روا کېږي. قاضي او شریعت ظاهر ته ګوري. ظاهر چې چا دلائل پیدا کړل، شهیدان یې پیش کړل، که څه په درواغو وي، قاضي خو کوشش کوي چې دا تزکیه د دې شهیدانو وکړي. قاضي خو کوشش کوي چې د اسناد او د دلائل وارزي چې یو څوک باطل اسناد ور باندې تیر نکي. خو بیا هم که چا تیر کړل باطل اسناد په ناحق شهیدان تیر کړل نور نشته قاضي فیصله کوي دغه باطل پرسته په ګټه کې خپل وسه تحقیق کړی دي. نو په دغه فیصله سره د قاضي و دغه باطل پرسته تمال اخستل جائز نه ګرځي. ځکه الله تبارک وتعالى دغه په خصوصي ډول باندې یاد کړل. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. الله تبارك وتعالى فتي آيات كريمة کې یو د صحابه سؤال ته جواب وایي او بل د کفارو د زمانه یو ناروا دود دی. د دې دود او د دې رواج یادونه الله عزوجل کوي. هغه سوال د صحابه و داو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړي چې اے د الله رسوله دا غمیاش چې راوخیږي هلال د اول شپې څخه تر درېیمې څلورمې شپې پورې دغه سپوږمۍ چې نازکې دې ته هلال وایي. اوله شپه ولیدل سي یا دوهمه ولیدل سي یا درېیمه ولیدل سي دې ته هلال وایي. د اول وارې میاشتې دل دې ته هلال وایي. یا ماشوم چې پیدا سي
د اول واري غږ چې وکي استحل الطفل اول واري ماشوم غږ وکي دا د ماشوم اول واري ژړا چې دنیا ته راسي دې ته هم هلال وایي میاشت چې په اوله شپه یا دوهمه شپه د اول ځل لپاره څوک وویني دې ته هلال وایي یا حجاج چې کله هلته احرامونه وتړي د تلبیې اول غږ پورته سي لبیک دې ته هلال وایي نو صحابه د پیغمبر علیه السلام څخه د هلال په اړه پوښتنه وکړه لکه چې الله فرمایي یسألونک عن الاهله دغه صحابه بستا څخه د اهله یعنی د هلال په اړه پوښتنه وکړي چې دغه سپوږمۍ د میاشتې په شروع کې ډیره نازکي بیا لږ غټه سي او بیا په منځ کې پوره سي بیرته په نازک کېدو شروع وکړي ان تر دې چې اخر بیرته ډیره نازکه سي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې صحابه ته جواب ورکاوه یا یې نه ورکاوه الله تبارک وتعالی آیت نازل کړي چې ای پیغمبر دی بستا څخه سوال د دې هلال اړوند وکړي ته دې ته دا جواب ورکا چې دغه اهله دا مواقیت دي هغه ټاکلي وختونه دي د پاره د خلکو اوس نو یو خبره ته تاسو متوجه سي هغه دا چې د سپوږمۍ ولې د میاشتې په شروع کې نازکي بیا قرار غټیږي د دې سپوږمۍ د غټوالي او د کوچنیوالي یو هغه عقلي وجه ده هغه ساينسي وجه ده هغه علمي وجه ده چې دغه شمسي نظام یا د قمري نظام چلیږي او دا په هر میاشت کې 90 یا 10 برج دي او شمسي نظام په دې کې 12 برج دي حمل ثور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس جدة دلو حوت او دا د شمسي نظام په قانون باندې هر کال 315 ورځې او 6 ساعت دي او په قمري لحاظ باندې 315 یا 359 ورځې کال دي او د شمسي نظام ترتیب داسې دی چې د اولي 6 میاشتې یو 10 ورځې دي حمل ثور جوزا سرطان اسد سنبله د 6 میاشتې ټول یو 10 ورځې دي میزان عقرب قوس جدة دلو حوت دا 15 میاشتې دا 6 میاشتې دا بیا 10 ورځې دي البته یا دا 15 میاشتې 10 ورځې دي او دا 6مه میاشت چې حوت دا 90 ورځې ده خو په څلورو کلو کې یو کال د حوت میاشت هم 10 ورځې ګرځي ځکه دغه شمسي نظام دا 315 ورځې 6 ساعت دي کچېره د 6 ساعتونو څلور کاله سره جمع سي 40 ساعت ځنې جوړیږي نو ځکه 12 نو ځکه په 4 کال کې یو کال دغه د حوت میاشت 10 ورځې ګرځيږي دا نور 3 کلونه د حوت میاشت 90 ورځې وي او د 15 میاشتې 10 ورځې دا چې د برجونه څنګه اوړي د لمر د یو برج څخه بل برج ته څنګه کیږي یا د سپوږمۍ په کال کې 90 یا 10 برج ته کوي دا څنګه دا علمي او فلسفي او ساينسي اړخ دا چې په اوس زمانه کې وعام خلکو ته وایي نه پوهیږي چې ارڅ ورته وایي چې دا د برجو داسې حساب دی د شمسي نظام داسې حساب دی د قمري نظام داسې حساب دی درته کوری کو نو وایي دا سره ته وایي زه نه پوهیږم د علمي اصطلاحات نه پیژني د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې چې صحابه و هغه ته هم کچيره الله تبارک وتعالى دغه علمي اصطلاحات ویلي وای چې دا میاشت چې تاسو پښتنه کوي چې دا د میاشتې په شروع کې داسې نازکي بیا قرار غټیږي بیرته نازکیږي دا ساينسي دلیل دی دا یو وجوهات دي نو ډیر خلک باندې پوهیدل چې دا وسوي دا اصلاحات علمي وي الله تبارک وتعالى دوی ته هغه علمي او ساينسي جواب نه دی ورکړي بلکې یو حاکمانه جواب ورکړي دي دا یو حاکمانه جواب دی که حکما وارزي د علم او د حکمت ته ډک دي او که عام خلکو ته کې عام خلک شعور باندې پوهیږي هغه جواب دادي يسألونك ای پیغمبر دی بستا څخه سوال وکي عن الاهله د هلال اړوند قلت ورتوایا ای پیغمبر هي دغه اهله چې دی مواقیت هغه ټاکلي وختونه دي لناس د پاره د خلکو چې خلک وختونه ور باندې معلومي هغه داسې
چې د پلانکی کس پر پلانکی پور باندې دی یاره د میاشتې په 10مه ورځ به د خیره درکوم. اوس نو د میاشتې 10مه ورځ دا په عامو صحراو کروندو په دې ځایو کې خو نه جنتریانې شته، نه تلیفونونه شته او نه ساعتونه شته. هغوی دا 10مه ورځ څنګه معلوموي چې مازې میاشتې ته وګوري وایي نن د میاشتې 10مه ده، نن یې 8مه ده، نن یې 9مه ده. پور به د میاشتې پر 10مه درکم او د پلانکي سړي سره مې دوستي کړې ده د واده ورځ به پر 12مه نیټه ورسره خلاصوم. د پلانکي سړي سره مې قول کړی دی پلانکی ځای به سفر کوو د میاشتې به 15مه ورځ به یې کوو. پلانکی راځي څه وخت؟ دا به د میاشتې پر 6مه ورځ راځي. دغه د دنیا معاملات چې خلک سره کوي او دغه وختونه سره ټاکي، دا خپله چې میاشتې ته وګوري زیرک خلک هغه خپله په پوهېږي. زیرک خلک څه کوي؟ عام ماشومان لا په دا پوهېږي. که هغه دقیق یې ونه وایي هسې د اټکل له مخې خو هر پوه ناپوه سړی ویلی شي چې یاره د میاشتې نن 3مه ده، یا یې اوله برخه ده، یا یې 2مه ده، یا یې 3مه ده. په دې هر یو پوهېږي. دا مواقیت دي د خلکو دپاره. هغه حکمت الله عز وجل وښودی. که چیرې دا سپوږمۍ نازک کېدلی او ډبلېدلی نه، بیا به نو د خلکو څنګه پېژندلی چې دا اوس د میاشتې اوله ده که 2مه که 10مه. هر سړی په دې پوهېږي چې دا د میاشتې 10مه ده، یا یې اولې 10 ورځې دي، یا یې د منځ 10 ورځې دي، یا یې اخر 10 ورځې دي. ټول په دې پوهېږي. که چیرې دغه سپوږمۍ دغسې نازک کېدلی او ډبلېدلی نه لکه شمسي نظام، لمر د اولې ورځې هم هغسې پرهیي، د 2مې د هم پرهیي، د 6مې د هم پرهیي، بیا به نو د خلکو څنګه دا میاشتې معلومولی؟ هغه حکمت الله عز وجل بیان. مواقیت للناس، وقتونه د خلکو دپاره دي، نه د دنیا د معاملاتو دپاره بلکې د عباداتو دپاره هم. د زکات دپاره قمري حساب دا شرط دی. شمسي نظام باندې نه توازه د کال په اوله ورځ باندې زکات ورکوم چې د حمل میاشت یا د ثور میاشت، داسې نه، بلکې دا پر د خدایي میاشتو باندې زکات ورکول کېږي. او همدا ډول رمضان المبارک دا د دې خدایي میاشتو پر دې قمري حساب باندې روژه راځي، او اخترۍ یا لوی اختر دا پر دې قمري حساب باندې راځي. ځنو د کال متعدد عبادات هغه ټول پر قمري حساب دي، پر شمسي حساب نه. او الله تبارک وتعالی د مواقیتو ترڅنګ حج په خصوصي ډول باندې یاد کړي، ځکه دا د حج د اسلام یو مهمه بنا ده او ټاکلی وخت لري او ډېرې ورځې په بر کې نیسي. ځکه الله تبارک وتعالی دا عبادت یاد، دا عبادت په ټول عمر کې یو وار دی او قضا هم هر وخت نه راوړل کېږي. هر چاته امکانات د دې نه برابرېږي چې د دې قضا دې راوړي. اوس روژه که ځینې قضا سي، هر ځای چې دی قضا یې راوړلی سي. حج که ځینې قضا سي نو بیا ممکن دی داسې ځای چې رسیدګي ونه کړي. ځکه الله تبارک وتعالی فرمایي قل تو ورته ووایه ای پیغمبره، یا دغه اهله چې دي مواقیت للناس، دا هغه ټاکلي ځایونه او ټاکلي وختونه دي د خلکو دپاره، والحج او ټاکلي وختونه دي د حج لپاره. دا خو د صحابه سؤال او جواب سو. اوس هغه بل ناروا دود چې دی درلودی، هغه ناروا دود داو چې دی به کله حج ته ولاړه نو د اخوا څخه چې به راتلل په دې دروازو به نه راننوتل. دا به یې ویل چې موږ د دې کورو څخه پر دغه دروازو باندې ګناهګار وتلي یو، نو بیرته پر هغه دروازو نه راځو چې موږ ګناهګاران ور باندې وتلي یو. نو کور ته به یې د شا د خوا دروازه ورکړل، بیا به پر هغه دروازه باندې سرای ته راننوتئ. دا به یې ویل چې موږ پر کومه دروازه ګناهګاران وتلو، پر بله دروازه باندې پاک د ګناه څخه راغلو. دا رواج دی د ځانه جوړ کړی. حلال کار حرام بللی او ناواجب کار واجب بللی. په شریعت کې یو تر ټولو ستر ظلم دا دی چې یو شی په شریعت کې جائز نه وي ته جائز وبولې، یا یو شی په شریعت کې حرام نه وي ته حرام وبولې، یا یو شی په شریعت کې لازم نه وي ته لازم وبولې. دا ستر ظلم دی. په شریعت مقدسه کې چې تر ټولو زیات ټینګار ور باندې سوی دی، پر همدې خبره سوی دی چې تاسو د بدعت ځان وساتئ، د بدعت ځان وساتئ. بدعت یو معمولی شی چې په دین کې زیات کې د هغه څخه لوی شی جوړېږي، اخر دا دین په بل دین باندې بیخي واوړي. دا یهود و نصاراو دا کارونه کول چې لږ لږ شیان به یې په دین کې زیاتول، اخر یې بیخي هغه د دین حقیقت له منځه وړی و، نوی دین یې د ځانه جوړ کړی و. دا زما او ستا په زمانه کې هم ځینې کسان داسې مبتدعین سته چې بیخي هغه دین په بل شي باندې بدل کړی. بس چې یو کار ویني چې یو چا یو ناروا کړي، بس دی وایي دا کار سته. هغه داسې بدعات و خرافات دي چې نه د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې سوي، نه صحابه وکړي، نه تابعین وکړي، نه تبع تابعین وکړي. د ځانه یو جوړ سوی شی. نو لهذا د بدعاتو څخه په کلکه ځان ساتل پکار. نو دوی خو یو کار دا کاوه
چې دی د حج څخه فرضاً راسي بیرته پر هغه دروازه راتلل خو جایز کار و، دا دی حرام وبالي، او بیرته د هغې خوا راتګ دا د شا د خوا واجب نه و، دی واجب وباله، بل ناروا کار ادا وکړي. یو شی چې لازم نه وي پر ځان لازم، نو الله تبارک وتعالی د دې دغه عمل رد کړي او فرمایي ولیس البر، نه د نیکي بأن په دې سره تأتوا البیوت چې تاسو خپلو کورونو ته راسئ من ظهورها د شا د طرفه څخه، مخامخ پر دروازو نه راځي، د شا د خوا راځي. ولکن دونه خبره ده البر نیکي چې ده من د هغه چا د اتقا چې تقوا والا جوړ شو، تقوا یې وکړه. تقوا څه ته وایي؟ د تمامو حرامو کارونو څخه ځان ساتل او تمام فرائض پوره کول، همدې ته تقوا وایي. بس څوک چې تقوا والا جوړ شو همدا نیکي ده، دا نه ده نیکي چې زه د دې خوا پر دروازه تللی یم دا خوا پر بله دروازه راځم. واتوا البیوت من ابوابها، تاسو خپلو کورونو ته د دروازو د لارو څخه راسئ، منع مه کوئ. واتقوا الله، د الله عز وجل څخه وویریږئ، تقوا والا جوړ سي، لعل د پاره د دې چې کوم تاسو تفلحون، تاسو خلاص. ګور اخلاصي او کامیابي دا په هغه طریقو باندې نه ده چې ته په خپل فکر باندې وضع کې. کامیابی او ترقی دا په هغه طریقو باندې ده کومې طریقې چې الله درته وښودلې. الله تبارک وتعالی د کامیابی او ترقی دپاره تقوا تر ټولو ښایسته او ستره لار ښیږي. بس د تقوا پر لار باندې ولاړ شه، دا د ځانه څه بدعات و خرافات دا پرېږده، حتما به کامیابه سي. بس همدا کامیابي ده. سبحان ربک رب العزة عما یصفون.